یو خاوند او یو میرمن راغلی و ما ته تراپي درلودله او خاوند او میرمنې یو بل نه شکایت درلوده. خاوند ناست و غلی، میرمنې دا شکایت کوه چې زما خاوند ما سره هغسې رویه چې مخکې د واده نه کوله او د واده په لومړیو 3 میاشتو کې یې کوله، اوس را سره هسې رویه نه کوي. نو زه یو تراپي لرم کوم ته چې ډول تراپي لري یا کپل تراپي چې ورته وایو، چې د 2 جوړو تراپي ده تر څو یو بل بهتره وپېژني. نو په دې تراپۍ کې په یو شي باندې زه پوه شوم چې خاوند دې ته خیانت نه کوو. خاوند اول هم دې سره مینه لرله، اوس هم دې سره مینه لرله، اما خاوند د باندې د داسې انجونو لخوا تحریک شوی و چې هغو ځان کې بدلون راوسته. خاوند به تلو په یو سفارت کې کار کوو، هلته به یوه جینۍ لیدله چې نن یې ویښتان یو رقم ته تاو کړي دي، سبا ته یې ویښتانو سټایل بل رقم دی. نن یو رقم فیشن کړی، سبا یې بل رقم فیشن کړی. نن یو رقم کالي کړي، سبا یې بل رقم کالي کړي. کور ته به چې راغی ښځه به یې چې کتله تر ټولو چټله، ویښتان جړ، خوله کږه، کالي چې د شکېدلي، د خولو بوی ورنځي. نو ده ویلی چې دا واقعا هغه جینۍ ده چې یو وخت کې ما لیدلې وه او ما ورسره واده کړی و. دا ستونزه ده. هوټل ته ښځې ځي، داسې لوکس شي چې میړونه یې بیرته پې مین شي چې واه دا زما ښځه دونه ښکلې ده، زه خود پې نه پوهېدم. اما په کور کې ښځې هیڅ سینګار نه کوي، هیڅ ځان نه جوړوي، بیا توقع لري چې خاوند ورسره خیانت ونه کړي، دوهم واده پې ونه کړي. نو دې ته ډېر زیات پام وکړئ، دا ډېره زیاته مهم مسله ده. شاید ډېریو ښځو ته چې دی دا مهمه نه وي او مخ ته لاړ شئ، بدلون راولئ، نوي شیان تجربه کوي.